السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو زم سلمان خان او دا وخت ګورئ تاسو سلمان کریټر یوټیوب چینل. دوستانو څنګه چې په پریو کې تاسو ټیک ټاک ټرندینګ لیریکس ویډیو وکړه که تاسو په لایټ موشن اپ کې داسې ویډیو جوړوئ دوستان دا ویډیو خاص کر تاسو د لپاره ده. تاسو به ذکر وکړئ دوستانو سره پلی سٹور نه لایټ موشن را انسټال کړئ او کوم کسان چې کرونا ډاونلوډ کول غواړي نه غوړ پر مال لینک ډسکرپشن کې ورکړئ تاسو دا غزګینه ډاونلوډ کولای شئ. خاص کله تاسو ډاونلوډ کوئ تاسو سکرین ته راغلی وي دا رنګ انټرفیس کې به وي تاسو په کلیک والئ. دلته کې بیا لاندې په پلس آیکن باندې کلیک والئ. د دې ځګنه تاسو خپل ریشو سلیکټ کړئ په کوم ریشو کې تاسو ویډیو جوړول غواړئ. موږ ټیک ټاک ته لپاره جوړو موږ ته 9.16 سلیکټ کړئ. ټیک شو بیا لاندې لګا کریټ پروجیکټ اپشن دی په دې باندې کلیک والئ. خاطر سره دارنګ انټرفیس راوړي بدل کې لاندې پلس اپشن دی په دې باندې کلیک والئ. دلته به ایمیج اند ویډیو باندې کلیک والئ. تاسو سره تاسو ګیلری راوړي تاسو بیا دې ځګنه هغه ویډیو راوړي په کوم ویډیو باندې تاسو لیریکس لیکل غواړئ. خدلته موږ دا ویډیو رالو په دې باندې کلیک واغستو دا موږ سره لکه ټایم لاین ته رااله. ټیک شو په دې باندې کوم دنه موږ خپل لیریکس لیکو. خا د ټول اول چې کوم ځای دی اواز سلو کومه بیا چې کوم دنه کاپی رائټ مسله موږ ته راځي دی اواز چې کوم دنه مکمل سلو کو. ټیک شو خا تاسو به کارو کې خپل ویډیو به تاسو پلی کړئ او تاسو په ویډیو کې کوم لیریکس وي هغه بیا تاسو لیکئ. خا تاسو په څنګه لیکئ لاندې کې پلس اپشن دی په دې باندې کلیک والئ. دلته بیا دا اپشن دی ډبل ا ټیکسټ چې لیکل په دې باندې کلیک والئ. تاسو سره تاسو کیبورډ راوړئ تاسو بیا خپل لیریکس ولیکئ. موږ چې کوم خپل لیریکس پټاپټ لیکو دا غنه په ځای تاسو ته نور طریقه خیمه. خا چې کله تاسو خپل لیریکس ولیکو بیا بر په سر باندې تاسو لاینون د اپشن ښکاري دي تاسو کله کلیک والئ تاسو ټیکسټ چې کوم دنه سنټر ته شي بالکل. ټیک شو ورپسې بیا ډبل اپشن دی ریبوټ او ریګولر په دې کې چې کوم دنه موږ سره پونټس پراته دي دا پونټس چې کوم دنه موږ ډاونلوډ کړی دي ډبل ا سمیر او نست لیکوالا دا پونټس چې کوم دنه موږ ډاونلوډ کړی دي لینک په تاسو ډسکرپشن کې ورکم تاسو بیا غوښتل ځان سره ډاونلوډ کړئ او کوم کسان سره وین تاسو دې ځګن ته پونټس ورکولای شئ. ټیک شو دا پونټس دي خاموش وته کوم دنه نست لیکوالا پونټس ورکو. ټیک شو ورپسې بیا ډبل اپشن دی 48 پی ټی چې لیکل دي کوم تاسو د سایز غټولای کچولای شئ داسې غټي کچي یو درته غټي یو بل طرف ته کچي. ټیک شو سایز چې کوم دنه موږ سره دونه برابر دی دونه. ټیک شو ورپسې بیا تاسو ته کلر د اپشن ښکاري دا وایټ کلر چې به تاسو کله کلیک والئ په دې کې چې کوم کلر پراته دي تاسو ټیکسټ ته کم کلر ورکوي تاسو غدي ځګنه ورکولای شئ. ټیک شو کلر ورته چې کوم دی موږ وایټ ورکو. ټیک شو بل د بر به سره باندې ټیک نشان دی په دې باندې کلیک والئ. دا وګورئ زموږ د ټیکسټ چې کوم دی دا رنګ رالو موږ سره. خا بیا به دې کارو کوي ټیکسټ دې منځ ته بالکل داسې راشي بالکل دې منځ ته به راشي او کلیک په والئ. بیا دلته کې دا اپشن دی مو ان ترانسپارنت په دې باندې کلیک والئ او دلته چې کوم نه تاسو یو پلس ولګوي دا پلس په وای یو پلس په دلته تاسو سره ولګي یو کی. ټیک شو بیا به دې کارو کوي چې ټیکسټ دی اوله سر ته ودارنګ راشي تاسو دی اوله سر ته راشي بیا به یو پلس وای یو کی به تاسو سره بیا ولګي. بیا ور دې ځګن چې کوم دی بالکل دغه چې کوم دی تاسو داسې سویپ کوي داسې لاندې داسې لاندې راولي. ټیک شو داسې لاندې راولي بالکل تاسو ټیکسټ په داسې لاندې راولي. ټیک شو رام بي بیا پرې دی بیا به د اخیره سر ته دارنګ راشي کله چې اخیره سر ته راړي بیا به یو پلس وای تاسو سره بیا یو کی ولګي دا بیا داسې لاندې راوړي هغه رنګ بیا داسې لاندې راوړئ. ټیک شو داسې به راکش کوئ لاندې داسې به لاندې پورې داسې راوړئ. ټیک شو هغې نه پسې بیا داسې کار وکړئ. دلته کې دا یو اپشن تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک والئ دا چې کوم دی روټیټ اپشن دی دا یو په دې باندې به کلیک والئ. ښه بیا به هغسې دې منځ ته به راشئ یو کی به ولګوئ یو پلس به ووایئ. ټیک شو پلس هم ووایو بیا به چې کوم دی د اوله سر ته راشئ اوله سر ته چې کله راغلی بیا به یو پلس ووایئ دا به تاسو چې کوم دی پلس 20 ته تقریبا تاسو ویسئ پلس 20 ته. ټیک شو ویې بیا به د اخیره سر ته داسې راشئ اخیره سر ته چې کله راغلی بیا به یو پلس ووایي پلس هم ووالو بیا به چې کوم دی دا ماینس ته راولئ ماینس 20 ته بل هم پلس 20 ته وړو دا به چې کوم دی ماینس 20 ته راولئ. ټیک شو دا رنګې به راولئ دا رنګې به راولئ. ټیک شو ښه هغې نه پس بیا داسې کار وکړئ دلته کې دا یو اپشن تاسو ته ښکاري دا د ګراف اپشن دی په دې باندې به کلیک والئ او د ټیکسټ دی پوزیشن ته به راشئ دی سی ته به راشئ. ټیک شو دې ته چې کله راغلی نو تاسو به دا ګراف چې کوم دی دا رنګې ویسئ ګوره ښه دی څنګه وړم هغسې به تاسو هم یوسئ چې څنګه را ګراف وړم که نه هغه رنګې به تاسو هم یوسئ دا رنګې به تاسو یوسئ. ټیک شو هغې نه بس بیا لاندې لږ 3 ډاټ تاسو ته ښکاري دې به کلیک والئ او دلته به چې کوم دی کاپي کار وکړئ دلته به کاپي کار ووایئ. ټیک شو کاپي کار هم ووالو بیا ورته لیریکس دی پوزیشن ته راشئ د بل پوزیشن ته بیا راوړئ او دا 3 ډاټ دلته کې کلیک کړئ او دلته چې کوم دی پیسټ کار وکړئ دا سره پیسټ شي. ټیک شو او دا یو اپشن تاسو ته ښکاري د ډبل تیر چې ورکړئ دې باندې به کلیک والئ تاسو سره به دا رنګې راشي. خلا دې کار چې کوم دی موږ سره ختم شو بیا دې کار وکړئ پرې بیک راشئ ها بیک پر راشئ یو پرې. ټیک شو بیا دلته دا یو اپشن دی افیکټ په دې باندې به کلیک والئ افیکټ باندې دلته کې به د ایډ افیکټ باندې کلیک والئ دلته کې بیا تاسو ته سرچ اپشن ښکاري په دې باندې به کلیک والئ دلته کې بیا تاسو ولیکئ ریډیل شیډو
ریډیل شیډو به تاسو ولیکئ. ټیک شو. تاسو چې کله ریډیل شیډو ولیکو ټیک شو تاسو سره په اول نمبر باندې کوم د افیکټ راوړي ریډیل شیډو تاسو به دا رنګ ولیکئ. کلیک په پیوالئ دلته بلاندې په سټینډرډ سیټینګ باندې کلیک والئ. سټینډرډ سیټینګ هم کو ټیک شو. بیا به دې کار وکړئ د لیریکس دی اولنی پوزیشن ته به دا رنګ راشي خاص دی اولنی ته او یو پلس په تاسو ولګوئ. تاسو سره چې کوم یو کی ولګي خا دې د ایکس پوزیشن چې کم دی دا اوس چې کوم دی موږ سره 0 دی دا تاسو ورسوي 250 ته دا به تاسو ورسوي 250 ته تاسو به 250 ته ورسوي 250 دا به تاسو ورسوي 200 یا 49 یا 50 داسې به تاسو ورسوي. ټیک شو. بیا به د منځ ته دا رنګ راشي د منځ ته به داسې بالکل د منځ ته به راشي بیا به یو کی بله ولګوئ دا بیا تاسو ورسوي 109 ته واپس پې راولئ 109 ته 109 ته به چې کوم دی واپس راولئ 109 ته 109 ته به راولئ. بیا به د اخرني پوزیشن ته دا رنګ راشي اخرني سر ته به راشي بیا به یو پلس ولګوئ تاسو سره به کی ولګي. ټیک شو. دا بیا تاسو ویسئ -250 ته په اولني پلس کې چې کوم دی موږ 250 ته وړو اوس به -250 ته وړو -250 ته به ویسئ ټیک شو. موږ چې کوم دی -250 ته وړو بیا به دلته کې لاندې راشئ او پر سایز باندې به کلیک والئ دا به تاسو ورسوئ 0.110 ته 0.110 ته تاسو دا ورسوئ دا تاسو ورسوئ 0.110 داسې به تاسو ورسوئ. ټیک شو. بیا ورپسې د لاندې بیا د کلر باندې به کلیک والئ دلته کې دا کلر دی دا بلیک سکرین چې تاسو ښکاري دی به کلیک والئ تاسو کوم کلر دی زګنالی به تاسو راوالئ پر سکیل کې زه یو کلر رالم زه به راوالم زه به چې کوم زیړ کلر راوالم. ټیک شو. زیړ کلر ما راواغستو صحیح شو. ښه بیا داسې کار وکړه د ایرو به ووایي یو پیر بیا به داسې لاندې لاړ شئ لاندې دلته کې بیا چې لیکلی الفا باندې به کلیک والئ دا تاسو بالکل 100 ته ورسوئ دا رنګ به ورسوئ 100 ته بالکل 100 ته به دا رنګ ورسوئ. ټیک شو. 100 ته ورسوئ الفا بیا ورپسې د سولیډیټي چې کوم دی به کلیک والئ دا تاسو چې کوم دی نو دا تاسو ورسوئ 30 ته 30 ته تاسو دا ورسوئ 30 ته. ټیک شو. دا تاسو ورسوئ 30 ته سولیډیټي به چې کوم دی 30 ته ورسوئ دا به 30 ته ورسوئ دا رنګ چې کوم دی 30 ته راوړئ. خو بیا به لاندې راشي لږ بیا د پیډ چې کوم دی تاسو بالکل 100 کوئ دا به 100 ته ورسوئ. ټیک شو. پیډ به 100 کوئ خادم 100 کو. ټیک شو. هغې نه پس به چې کوم دی بیا یو پیر بیک راشئ بیک رالی فلحال چې کوم دی زموږ د لیریکس فلحال دا رنګ راځي ګورئ ورته فلحال دا رنګ رالو. ټیک شو. اوس په دې ته چې کوم دی موږ یو بل افیکټ ورکوو سویرل یو افیکټ هغه به تاسو موږ ورکوو. ټیک شو. دا خو ته موږ دونه ورکوو. ټیک شو. دا سیم تقریبا برابر راځي ګزاره کوي اوس په دې ته یو بل افیکټ ورکوو خالص کار به لاندې د افیکټ اپشن دی به کلیک والئ کلیک هم پې واغستو ایډ افیکټ باندې به کلیک والئ دلته تاسو به سرچ کې بیا ولیکئ SWIRL تاسو ولیکئ سره به افیکټ په اول نمبر باندې راوړي کلیک په پې والئ او دلته به چې کوم دی تاسو بیا سټینډرډ سیټینګ نه کلیک کوئ دلته به تاسو بیا ټرانزیشن آوټ کلیک کوئ دلته کې دا یو اپشن دی دویم نمبر ټرانزیشن آوټ په دې به کلیک والئ کلیک هم پې واغستو د افیکټ تاسو سره دلته کې لاندې ایډ شي سویرل. ټیک شو. دې نه به بیا کلیک والئ تاسو سره به دا رنګ انټرفیس راوړي. ټیک شو. بیا داسې کار وکړئ د لیریکس دی پوزیشن ته به راشئ دا رنګ یې داسې به راشئ. ټیک شو. او دلته کې د سټرینګ اپشن تاسو ته ښکاري دې نه به کلیک والئ کلیک هم پې واغستو دلته تاسو سره یو کی ولګي دا کی به تاسو دا رنګ سلیکټ ونیسئ لږ به دې خوا راوړئ دا رنګ یې. ټیک شو. راوړه دې خوا بیا یې پرېږدئ. ټیک شو. بیا به دې کی ته داسې راشئ دا رنګ. ټیک شو. دې کی ته به دا رنګ راشئ او دا سټرینګ چې کوم تاسو بالکل 0 به کوئ. ټیک شو. 0 هم کو بیا به دې بلې کی ته راوړئ دې کی ته. ټیک شو. دې ته به راوړئ دا رنګ او دلته به چې کوم دی تاسو دا 0.256 کوئ 0.256 ته به دا ورسوئ. ټیک شو. بیا به داسې کار وکئ د اولنۍ کی له به دا رنګې راشئ رالی ریډیس ته بیا راوړئ بیا به کلیک والئ ریډیس کلیک هم پې واغستو بیا به د اولنۍ کی له بیا داسې راشئ داسې بوله راشئ. ټیک شو. دا کی به چې کوم دغه دا رنګې تاسو یوسئ واپس. ټیک شو. دې ته بیا راشئ دا رنګې چې کوم دی کی له په قلاره باندې داسې راشئ. ټیک شو. دا رنګې ښه
دا به چې کوم دی تاسو سره دلته چې کوم دی 0.30 به تاسو دا کوئ ټیک شو 0.30 بیا به د اخره پوزیشن ته داسې راشئ دا رنګي دا به چې کوم دی تاسو 0.71 کوئ 0.71 ټیک شو د افیکټ په چې کوم دی تاسو د ټیکسټ چې کوم دی اپلای شي ګورئ ورته ته اپلای شو اوس ته ګورئ ښه د دې نه اوس چې کوم دی بیک کېږم بیک شوم چې ګورئ ورته ښه زموږ د ټیکسټ چې کوم دی د افیکټ اپلای شو ګورئ ورته ښه تاسو وکړئ زموږ د ټیکسټ چې کوم دی د افیکټ چې کوم دی نو اپلای شو ښه اوس په دې کار کوو د ټیکسټ سره به چې کوم دی څنګه ایموجي لګوو ایموجي به څنګه لګوو دوستان طریقه ته ښیم خو که دا ویډیو تر اوسه پورې تاسو لایک کړی نه ویډیو سره لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ ښه دوستان تاسو په دې کار وکړئ دلته کې دا کم لیرکس چې به کلیک والی دلته کې دا پلس اپشن به کلیک کړئ کلیک هم کو لاندې لګ دی اپشن دی ډوپلیکیټ لیر په دې به کلیک والی ټیک شو ا دې په تاسو سره یو ډوپلیکیټ راشي چې ډوپلیکیټ سره به ډوپلیکیټ نه بیا کلیک والی او دا داسې تاسو لږ بره یو ځای داسې لیکل نه دا رنګین معمولي شان کې بره یو ځای دلته بس چې کوم دی ایموجي لګاو خبر هم دی ویډیو لګ بلند لګ دی اپشن دی ایډیټ ټیکس په دې به کلیک والی او دا کم لیکل چې تاسو کول دا تاسو ریموو کړئ دا تاسو بالکل ریموو کړئ ریموو کړه بیا لاندې لګ دی اپشن دی د ایموجي اپشن دی په هر کیبورډ کې په دې به کلیک والی او دې څنګه تاسو خپل ایموجي راوالي کوم ایموجي تاسو راوالي لګ چې کوم ایموجي هر قسم ایموجي لګ پراته دي ټیک شو دې تاسو ایموجي راوالي خادل ته چې کوم دی موږ ایموجي رالو پر اسکزر عالمه زګ د وزي ایموجي راواله ما نو چې کوم دی یو دوی ایموجي رالم ګوري وته یو دار عالم او یو دار عالم ټیک شو دوی ایموجي چې کوم دی ما را واغستا او دا ایموجي چې کوم دی موږ سره وایټ راځي چې کوم دی خپل اوریجنل حاله کلر کې نه راځي دا موږ څنګه راولو دلته کې دا کلر اپشن تاسو تخکاری بدین به کلیک والی کلیک په واغستو دلته به دا یو اپشن کلیک کړئ دا یو تاسو تخکاری دی به کلیک والی ښه دی باندې کلیک واغستو دا تاسو به د چې کوم بالکل داسې د پټ او تاسو داسې لاندې راولئ مکمل به داسې لاندې راولئ راویسته او لږ ټیک نشان به ووایي د ایموجي چې کوم خپل حالات ته راشي خپل حالات ته راغلی ټیک شو بیا که ډېره سایز تاسو غټوئ کچوئ نو دې ځګنه چې کوم دی سایز غټېږي کچېږي دې ځګنه غټېږي او دې خوا یو طرف ته غټېږي یو طرف ته کچېږي دا رنګ ټیک شو موږ تقریبا دونه ټیک راځي صحیح شو دونه موږ سره راغله ښه اوس په دې کار کوو د ایموجي سره چې کوم د لاندې د کم بلر راځي دا ته موږ ختمو صرف د ایموجي چې کوم دی نه پرېږدو ښه داسې کار به وکړو بره د ټیک نشان به کلیک کړو ټیک نشان هم ووالو دلته کې د ایموجي دا کم لیر شي به کلیک والی کلیک هم پرې واغستو خالي د افیکټ باندې بیا کلیک والی افیکټ باندې کلیک واغستو ښه بیا داسې کار وکړئ تاسو د سترګې دا اپشن تاسو ته ښکاري دا ایکن دی باندې به کلیک والی دا تاسو سره دلته کې بند شي ټیک شو بیا پرې بل باندې داسې کلیک والی وګورئ چې کوم دی نو هغه دغه چې کوم دی موږ سره بالکل بلر چې کوم دی نه لر شو که ورسره راولئ نو واپس به دا ختم کړئ دا رنګ یې تاسو سره به دا رنګ بیا راځي ټیک شو خو موږ یې ختموو مکمل ټیک شو موږ یې ختم کړو یو به پرې راولو یو به یې ختم کړو ټیک شو ښه صحیح شو ښه اوس په داسې کار کوو دا سفیرل به پرېږدو دا بل به چې کوم دی موږ ختم کړو ښه ټیک شو صحیح شو اوس په داسې کار وکړو بیا باید بس چې کوم دی بیک به بیا راشئ بیک رالی اوس ګورئ ښه زموږ د ایموجي چې کوم دی دې سره ولګېدو ګورئ ورته ښه تاسو وکتئ ټیک شو د ایموجي کوم دی دې سره به یې طریقه ولګوئ اوس په داسې کار کوو مخکې زموږ کم لیرکس چې وي نو هغه اوس موږ ته ګوره اسان شو اوس په داسې کار کوو دې به چې کوم دی موږ ډوپلیکیټ ډایرک اخلو ډبل ډوپلیکیټ به دې ډایرک کړو ګوره څنګه به ګوره دا یو اپشن تاسو ته ښکاري د لیفټ سایډ ته تاسو وګورئ سترګو د آیکن چې ورکړي دي دې خوا تاسو دې ونه سلیکټ داسې ګوته کېدئ په دواړو باندې دا رنګ ټیک شو تاسو سره سلیکټ شي دلته را پلس آیکن به ووایي کاپی ټو لیر به کلیک کړئ کلیک هم کو بیا چې د کم بل کم ځای کې ستاسو لیریکس شروع کېږي پر اسکه زموږ لیریکس دې ځای شروع کېږي بل ټیک شو دې ځای ته به راشئ داسې او دا پلس آیکن به ووایي او پیسټ ټو لیر دا دی پیسټ ټو لیر دا اوس دواړه چې په اړه باندې چې کوم دی ایډ شو دا یې ټیک شو ها دلته اوس په دې کار کوو په دې لیریکس کې چې کوم نه څنګه ایډیټینګ کوو او له زموږ سره شو زموږ لیریکس چې کوم دی باران وریږي ها بیا د زموږ سره د کوم لیریکس چې دغه موږ واورو او تاسو واورئ بیا تاسو خپل ځم لیریکس څنګه لیکئ د لیریکس باندې کلیک والی ایډیټ ټیکس په کلیک کړئ خاصه چې بیا د کوم لیریکس هغه به ولیکئ موږ خپل لیکو ټیک شو موږ چې کوم د خپل دویم لیریکس هم ولیکو تاسو کله کلر ته تاسو کله ټیکسټ ته کلر چینج کوئ دې څنګه چینج کیږي تاسو کوم کلر ورکوئ تاسو ورکولی شئ موږ ته فرض کړه بلیک ورکړو ټیک شو ټیک نشان هم کلیک کو دویم هم چې کوم دی زموږ وشو ټیک شو بیا که فرض کړه تاسو دریم لیکئ نو بیا داسې راځئ دې خوا یې کم ځای چې شروع کړي که دې ځای شروع کړي دلته یې پیسټ کوئ خو زموږ تقریبا دې ځای شروع کېږي ټیک شو نو دلته پلس آیکن به وو پیسټ ټو لیر کلیک پیسټ هم کو ټیک شو دغه ایډیټینګ به کې کوئ لیریکس په کلیک کړئ ایډیټ ټیکس په کلیک کړئ دا به ریموو کړئ ریموو خپل دریم لیریکس چې بیا کوم یو تاسو ولیکئ دریم چې کوم دی دریم لیریکس چې کوم دی فرض کړه زموږ سره دریم لیریکس دی زما جانا
زموږ دریم دا لیریکس دی کلر ولا ورکوي کلر د کلر ورکول شي کلر ته دا ورکو ټیک شو کلیک هم کو دا زموږ دغه شو ټیک شو او که ایموجي به چینج کوئ په ایموجي به لیر ور کلیک کړئ او ایډیټینګ به کوئ ایموجي ولې چینج کولای شي ټیک شو به طریقه چې کومه ټوټل دا ویډیو چې کوم جوړیږي دغه طریقه دوستانو که ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې سره بیل په ایکن باندې کلیک والئ چې زموږ روانه ویډیو ټول مخکې تاسو ته درورسي